کله مې چې دلته کې د غاښ اکسرې وکړم تاسو ته زه په دې وجه وم چې پوهه ډاکټر له ورځه یو ډاکټر ماته یو شانتي کې قصه وکړه هغه بل چې راته کومه بیماري راویستله نو هغه ته په دې علاج کې ویم. سلامونه ټولو یاران دوستان، دا په خوله کې مې د خیر سره ام نیولې دی، د کور د مخې ته ناسم یو ام را سره په لاس کې دی. وجه دا ده اوس درته پوره قیصه کوم. نو په دې ډاګ کې ناستو مې انتظار مې کوم، مخامخ مې والد صاحب ناستو چې پته نه لګي دا څه ته ناستو رسۍ انتظار یې کوو. په دې ځای کې محمد زیدار ام خوړو، هغه ته مې ویل ته ام خورې که نو هغه راته ویل چې نه. بس دا بل ام مې هغه بل پارټنر له وساتو، هغه په لاره باندې را روان و او زه ورسره تلم لږ چیک اپ دپاره، ځکه چې زما د غاښونو مسله وه. نو په دې وجه مې ام خوړو، ما بل چې د خپل غاښونه چیک کړم، هغه مخامخ چې کوم غاښ ته په دې خوله کې مې هغه اخري غاښ ته د داړ د عقل غاښ ورته وایي که څه شي، د هغې باندې به ډېر زیات درد راتلو. بس یو ډاکټر راته د ارچن بازار کې یو اکسرې والا ښودلې، لاړ شه د هغه خوا اکسرې وکړه چې د دې پته ولګي. په د ډاکټر په مشوره باندې مې کار کوو، د خیره څخه په ښکلې طریقې سره روان خو ملګری مې ډېر تیز روان و، غاښ مې ډېر زیات درد کوو. نو ما ویل چې څه چل دی. نو بس تر دې چې موږ کله دلته کې روان شولو د ارچن بازار په طرف باندې، نو په دې ښکلو حسندارو لارو باندې روان و چې زه ورته ډېر سخت خوشحاله وم او ډېرې زیاتې ښکلې او ډېرې زیاتې مزېدارې دا لارې ښکارېدلې. نو خو تر دې چې ما دې ملګري ته ویل لږ تیز لاړ شه، په غاښ مې ډېر زیات درد دی. ما ویل چې د اکسرې وله وکړو، د ډاکټر له راشو چې ډاکټر څه وایي. خو همیشه لپاره د پوهې ډاکټر نه علاج کوئ، ځکه چې د دې قصه درته په بعد کې کوم چې زما سره څه شوي دي. نو تر دې چې مونږ دلته کې کله راورسېدو د خیر ارچن بازار ته، نو د ارچن په بازار کې خو دومره زیات رش نه و، تاسو لیدلی شئ. خو بیا هم پکې ښه کافي رش و چې د ارچن بازار ماشاءالله ډېر زیات ښکلی، ډېر زیات کولا او ډېر زیات مزېدار نن سبا ښکاري. د دې هدیره باندې ما پل ولاګ جوړ کړی، د دې نه مخکې چې د دې پکې ما پوره قصه کړې چې کوم د ارچن د بازار نه بار هدیره ده. په دې کې تقریبا 99% دا داسې خلک وایي چې ځوانان دي. د هغې نه پس چې وځي کله دا ډاګ راځي، نو په دې کې ډېر زیات ماجر دیره دی چې په سوونو جریبه ډاګ قبضه کړی دی. په دې کې پته نه چې دا ډاګ د څه شي دی، څه حساب کتاب دی د دې ما ته پته نشته دی. تر دې چې موږ د دې د ډاګ نه د اوښتو سره په دې مزېداره علاقو باندې روان شو، د دې اکسرې والا خواله راورسېدو. بس دلته کې مې چې څنګه دې دکان ته ور انټر شو، نو د ما ته ویل چې هلته ماشین ته ودرېږه. ماشین ته ودرېدم او د خیر سره زما چې کومه اکسرې وه نو هغه وشوله. بس دلته کې ډایرکټ ما ته ویل چې دا د خپله واخله اکسرې ته اوس تللی شي. بس هغه ماله اکسرې راکړه. اوس دا اکسرې چې په کوم ډاکټر په ما باندې کړې وه، نو هغه نه پوهېدو په دې باندې. ما ته ویل چې درته کوم غاښونه دي، نو ویل دې سره خوا کې 2 نور هم چې انجن دي، ویل دا به ایستل غواړي. ما ورته ویل داسې څنګه کېدلی شي یاره، ته ما ته وایې چې دا به ایستل غواړي. بس زه لاړم، د هغه نه مې هغه اکسرې واخیست او د بل ډاکټر خواله لاړم چې هغه بل ډاکټر ما ته وویل چې ستا دا کومه غاښ دی، نو دې خوا کې د وری کې صرف انفیکشن شوی دی، د هغې د وجې درد کوي. نو په دې وجه باندې ستا د خولې حالات لږ خراب شوي دي. نو زه په دې وجه یم چې پوهه ډاکټر خواله ځئ، هر یو ډاکټر خواله مه ورځئ، ځکه چې هر یو ډاکټر نه پوهېږي. د بل ډاکټر زما نه کم از کم 3 غاښ ایستلی و، د بل ډاکټر چې کوم دی زما هر یو غاښ بچ کو. ما ته ویل چې یار دې کې صرف انفیکشن شوی. بس دلته کې رالو، نو بس دلته کې ملګري بوتل راوست، هم ورته وڅکو، انورعلي لګیا شو خپله ګیره جوړول یې شروع کړلو. چې ما ورته ویل یاره لږ زر کوئ، ځکه چې موږ به ډاکټر لمځو. نو بس هغه ډاکټر ما ته ویل چې هېڅ ټینشن ماله دوایان موانې راکړئ. بس زه خپل کلي ته رالم او دلته کې په ډاګ کېناستم چې ډېر زیات رش و، کرکټ شروع. نو دلته به زه خپل ویلاګس ختم کوم. ملاویږو پر روان ویلاګس الله